اوس پکې دا لاسه کې په لور ته چا د غره ولې کې جوړاګان پکې پاسې کې جمعتونه کې بیان نه هجړه اوس وراړي په منبر کې مونږ ته بیان کې تا ولا دین پورې خندا مونږ دا نه چې دی جړه ته دین مخاید جړه ته دین وخایا خو جړه د سړو سره ګرځیدل فتنه ده والله ټول علماء ته منع کړی دا لکه کتابونه وګورئ لکه دی علماء ته رجوع وکړي نرخزه چې کوم دی خونسا مشکل دنه به خزم ځان ساتي دنه به سړیم ځان ساتي. السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمانی ما دا ویډیو تاسو کته د یو مفتی صاحب دی هغه چې لکه مطلب دی په دې ویډیو کې ویل شي آیا د هجړاګانو تبلیغ جایز دی که ناجایز دی. مخکې ما یو څو داسې ویډیوګانې لیدل وي چې په هغې کې چې دی نو دغه و چې یار آیا هجړاګان چې دا تبلیغ کولی شي او که نه شي کولی که نه، نو حالانکې په هغې کې لکه چا څه وي چې خپلې خپلې رایې ورکولې. دا یو بل بیان ما ورید چې لکه د مفتی صاحب بیان کړلی خو ډېرې ښکلې خبرې کړلې. دا بیان ما تاسو سره پوره ځکه نه شو پلی کولی چې ویډیو به ډېر زیات اوږدېږي، نو یو شارټ څو مختصرې خبرې دي. په هغې کې ټول ناوله خبره دا ده چې ګلشهر ټیک ده الله په خپل دین ته راوبلله او د غلطو کارونو نه منې شو، سیده لارې ته راله. اوس د دې دا مطلب نه دی چې ته په جومات کې ټیک ټاک جوړوه، ته په سیان کې ټیک ټاک جوړوه، یا ته په مدرسو کې ټیک ټاک جوړوه، یا ته په لارو کوڅو کې جوړوه، ته په موټر سایکل باندې ټیک ټاک جوړوه، ویډیوګانې جوړوه که نه، یا ته څوک چاپي کوي هغه ټایم ته ټیک ټاک ویډیوګانې جوړوه. بیا وی یار موږ پسې پښتنو دا وي دغه وي که نه، نو ته چې څوک ما څوک چاپي کوي یا بل څوک چاپي کوي، نو دا خو لازمي دی چې زه هغه ویډیو جوړه کړم چې مطلب زه په هغې کې ووایم چې یار شما خلک چاپي کوي، ماله خلک دومره عزت راکوي. دا خو ټول عزت الله پاک ورکوي که نه، انسان له انسان بس دغه کار بسوي. او هغه له خو دا نه دی کول پکار چې هغه هر ځای کې ویډیو جوړه کړي، په جومات کې هم جارو لګي، بیا هم ویډیو جوړه کړي، حدیث بیانوي، بیا دې ویډیو ټیک ټاک جوړ کړي. بالکل یو ښه پیغام ورکوي، دا نه وایم چې غلط کار کوي، ښه دغه کوي، خو بیا هم دغه د جومات او د دې خو بې حرمتي خو کېږي که نه، مطلب لکه بې ادبي خو کېږي چې دلته کې ټیک ټاک جوړوي ته ویډیوګانې جوړوي که نه. د مفتي صاحب دا خبره وکړم، دا په دې دغه منطق وکړم چې لکه دوله داسې نه دي کول پکار، ولې چې دا دین پورې وي خندا ده، دا دین پورې مذاق دی که نه، لکه مطلب دا دو سره مطلب داسې دا خوند نه کوي. خلک پسې و چې یار دا دو په جومات کې ټیک ټاک جوړوي، په جومات کې دو ویډیوګانې جوړوي. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو ور دی مولوي صاحب نور مفتیان صاحبانو هم لکه مطلب چې خپلې خپلې رایې ورکړلي، ما څو بیانونه اورېدلي مخکې، چا پکې څه ویلي چا پکې څه ویلي لکه نه، خو لکه ما زیاتره دا اورېدلي چې د دو دا کم دغه چې دی دا جایز نه دی. لکه مطلب چې لکه اجړا وي هغه به د سړو طرف ته ځي یا به د ښځو طرف ته ځي که نه، نو دوله اجازه دا جایز نه دی مطلب. او بل تبلیغ چې دی لکه ښه کار دی کوي، تبلیغ دې زده کوي، دین کار دې زده کوي، خو دا قسم ویډیوګانې دا قسم چې دی نو ټیک ټاک یې جوړول دا نو لکه دا نه ښایي دین سره. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو وه ما تاسو سره شریک کړم. د ویډیو کټو ډېر زیاته مننه کوم، پیج سره لایک کوئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.